آخری روایت درته وایم عجیب روایت دی امام تاریخ ابن عساکر کی په اول ځل د نظره تیر ورځ تیر شو مبارک علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به عرش عظیم الشان لاندې دوه منبر ولګي په یو منبر به یو شخص دوه پوړې اوچت شي اعلان به کوي ای د حشرګاه خلکه من عرفني فقد عرفني څوک مې چې پیژني خو پیژني مې ټیک ده او څوک مې چې نه پیژني زه ورته ځان ښیم ای د حشرګاه خلکه زه خازن د جنت یم دغه د جنت کنجانې ما ته خدای راکړې وي اوس راته رب کریم وایي چې دا زما محبوب پیغمبر محمد مصطفی ته ورکه نوري تاسو ګواه شئ ما د جنت کنجانې محمد مصطفی ته ورکې څوک چې دننه کوي به څوک چې د شړي به د ده خوښه دغه دویم ممبر ته بل کس اوچتېږي هغه م اواز کوي ای د حشرګاه خلکه چې څوک مې پیژني خو زه پیژني مې که څوک مې نه پیژني خپل تعارف ورسره کومه زه د اور داروغه یم د جهنم څوکیداره یم الح د جهنم کنجانې ما ته راکړې وې اوس راته امر کوي چې بس دا نور محمد مصطفی ته ورکه د ده خوښه چې څوک جهنم ته داخلوي څوک ترې نه بچ کوي ای د حشرګاه خلکه ګواه شئ دا د جهنم کنجانې ما ستاسو په وړاندې محمد مصطفی ته ورکي مونږ خو د هغه نه ډېره تمه لرو اوتیتو مفاتیح خزائن الارض رواه البخاري د ځمکو د خزانو کنجانې په برک اس ورته راغی د هغه په لاسونو کې کېښودلی شوې په آخرت کې عالم آخرت کې د جنت کنجانې به د هغه لاسونو کې پرتې وي مبارک وایي اول چې د جنت دروازه ټکوي اول چې د جنت کنجي کولاوی وي دا به زه یمه زمونږ خو د هغه نوال ته ډېرې سترګې دي ته خو به د یو ټرانسفارمر دپاره د سیاسي لیډر صاحب په جلسه کې زنده‌باد مرداباد نارې لګې مونږ خو که رسول الله مبارک نه د هغه مینه کې دا سر قربان کو بیا هم د هغه حق نشو ادا کولی خداوند کریم دی د ده مبارک محبت کې مونږ ته ډېره ترقي را نصیب کړي وما علی الا البلاغ المبین